دومره په خپل حسن مغرور یې جوارګره یاره، دومره په خپل حسن مغرور یې جوارګره یاره چې منتظر زیشان د یو داو کې بایللی یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو قدرمندو کتونکو، شفا د فریدي یو تل بیا سره د خپل پروګرام لچیوال شیران پروګرام کې تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو د جیشن غونډې کلی کې موجود یم. د زیشان منتظر کوم چې ویزو سام کلی سره تعلق لري، د احساس ادبي ټولنې بنیادي غړی دوی را سره موجود دي. سره خپل نور ملګري مطیع الله بی، ریاض بهیر صاحب او غفار شاه غفار صاحب، دا نور ملګري ما سره موجود دي. د زیشان منتظر صاحب خواږه کلمونه دا به نن تاسو سره شریک کوو. زیشان منتظر صاحب یو جهان مننه، تاسو موږ ته ټیم وایستو په خپل پروګرام کې هرکلی وایو او د خپلو لیدونکو او اورېدونکو د ملګرو لپاره به د څو کلمونو غوښته کوو څه به راسره شریک کوئ. ډېره زیاته مننه شفا د فریدي صاحب او د ټولو ملګرو چې دومره لاند تانګ وخت کې موږ ته راغلو. ډېره مننه کوو او ټولو ملګرو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وړاندې کوو چې څوک هم موږ غږ اوري نو ډېره مننه کوو. او غزل ناپیره ته دوه شعرونه درته وایم. مزدیګار سترګه ډوبېږي بس چې مزدیګار سترګه په تلو ده اوس خو راشه، مزدیګار سترګه په تلو شوه اوس خو راشه، لاړه ډوبه شوه په غرو شوه اوس خو راشه. مننه. ستا له غمه مې نن دومره ډېر ژړلي، ستا له غمه مې نن دومره ډېر ژړلي، لمن هم په لمدېدو شوه اوس خو راشه. مننه. ستا له غمه مې نن دومره ډېر ژړلي، لمن هم په لمدېدو شوه اوس خو راشه. او غزل درته وړاندې کوه چې لاره ازغي ازغي و بیا هم ګل ته ورسېدم، لاره ازغي ازغي و بیا هم ګل ته ورسېدم، رقیبه ودې کتل خپل منزل ته ورسېدم. مننه. لاره ازغي ازغي و بیا هم ګل ته ورسېدم، رقیبه ودې کتل خپل منزل ته ورسېدم. او پکې د بنګ غوندې نشوه په ځان پوهه نه شوم، پکې د بنګ غوندې نشوه په ځان پوهه نه شوم، کله چې ستا د تورو سترګو تل ته ورسېدم. مننه. او بلها نیمګړي ارمانونه مې په زړه پراته دي، بلها نیمګړي ارمانونه مې په زړه پراته دي، د ستا په خیال کې کاشنا اجل ته ورسېدم. مننه. بلها نیمګړي ارمانونه مې په زړه پراته دي، د ستا په خیال کې کاشنا اجل ته ورسېدم. او اوس مې د کلي په کوڅو کې نه په غرو کې ګوره، اوس مې د کلي په کوڅو کې نه په غرو کې ګوره، بس لیونی دې کړم اشنا ځنګل ته ورسېدم. ډېره مننه. مننه چې اوس مې د کلي په کوڅو کې نه په غرو کې ګوره، بس لیونی دې کړم اشنا ځنګل ته ورسېدم. او ستا شیطانت او د رقیب د رقابت باوجود، ستا شیطانت او د رقیب د رقابت باوجود، غمازه بیا هم د اشنا درشل ته ورسېدم. مننه. ستا رقابت او ستا شیطانت او د رقیب د رقابت باوجود، غمازه بیا هم د اشنا درشل ته ورسېدم. مننه. او د سر خوړلی زړه مې ورک ته پکې ګورم به یې، د سر خوړلی زړه مې ورک ته پکې ګورم به یې، که ستا سمسورو زلفو ښکلې ول ته ورسېدم. مننه. د سر خوړلی زړه مې ورک ته پکې ګورم به یې، که ستا سمسورو زلفو ښکلې ول ته ورسېدم. او مننه. مخکې په را غین او په میم نون باندې پوهه نه وم، بهیر صاحب مخکې په را غین او په میم نون باندې پوهه نه وم، زیشانه اوس د بس اله غزل ته ورسېدم. ډېره مننه. ډېر ښه، ډېره مننه منتظر صاحب. ماښام ته وخت هم لنډ ده، موږ غواړو چې یو دوه کلمونه راسره نور شریک کړي. ډېره زیاته مننه. څو شعرونه دي چې دلته د مینې لیونو پوښتنه چا ونه کړه، دلته د مینې لیونو پوښتنه چا ونه کړه، زما د سوو اسویلو پوښتنه چا ونه کړه. مننه. دلته د مینې لیونو
پوښتنه چا ونه کړه زما د سو اسویلو پوښتنه چا ونه کړه ټول در په در یې کړو کورونه یې په توپ وران کړل ټول در په در یې کړو کورونه یې په توپ وران کړل خو د ټینک توپ دماکو پوښتنه چا ونه کړه مننه ټول در په در یې کړو کورونه یې په توپ وران کړل خو د ټینک توپ دماکو پوښتنه چا ونه کړه او مننه چې زما د کام هر یو واکدار پې ښه ظلمونه وکړل زما د کام هر یو واکدار پې ښه ظلمونه وکړل خو بدنصیبو پښتنو پوښتنه چا ونه کړه مننه زما د کام هر یو واکدار پې ښه ظلمونه وکړل خو بدنصیبو پښتنو پوښتنه چا ونه کړه او پیغلې کونډې کړې او خپله یې پې ځانونه جوړ کړل پیغلې کونډې کړې او خپله یې په ځانونه جوړ کړل د یتیمانو د سلګو پوښتنه چا ونه کړه ډېره مننه پیغلې کونډې کړې او خپله یې په ځانونه جوړ کړل د یتیمانو د سلګو پوښتنه چا ونه کړه او د چا راتلو باندې چې واړه ټول محفل رنګین و د چا راتلو باندې چې واړه ټول محفل رنګین و زیشانه ګوره نن هغو پوښتنه چا ونه کړه ډېره مننه ډېره مننه ډېره شکریه منتظر صاحب یو نظم غوښته و خپلو لیدونکو اورېدونکو دپاره کوو نظم راسره شریک کړئ چې ډېره زیاته مننه او نظم خو څه داسې ده چې خفا نشي تا نظار اختره چې خفا نشي تا نظار اختره نوس به څنګه کړو سینګار اختره او هغه تنکي ګلان زما د کام ښکلې ځوانان یې مړه کړل هغه تنکي ګلان یې مړه کړل یو څو ګلونه معصومان یې مړه کړل راته سپین ګیري بوډاګان یې مړه کړل دلته پرته و په دې لار اختره نوس به څنګه کړو سینګار اختره مننه او خلک لګیا دي سینګرونه کوي زمونږ پیغلې تل ویرونه کوي د ورکو ورونو ارمانونه کوي بس ناستې وي په انتظار اختره نو اوس به څنګه کړو سینګار اختره مننه خلک لګیا دي سینګارونه کوي په بازارو کې شپینګونه کوي زمونږ پیغلې تل ویرونه کوي بس ناستې وي په انتظار اختره نو اوس به څنګه کړو سینګار اختره او بل بنده چې د ته چې وایي چې دا څه پراته وو د ته چې وایي چې دا څه پراته وو دا یې په اوښکو کې باڼه پراته وو سپینو جامو کې داسې سره پراته وو و په زړګي پرهار اختره نو اوس به څنګه کړو سینګار اختره مننه دغه غدار ژغ بس په ما مه کوه دغه غدار ژغ بس په ما مه کوه ته غلامي د دې دنیا مه کوه که ترس دې نه راځي ژړا مه کوه زمونږ په حال پورې خندا مه کوه یو ورځ به تا کی پکې شمار اختره نو اوس به څنګه کړو سینګار اختره مننه دغه غدار ژغ بس په ما مه کوه ته غلامي د دې دنیا مه کوه که ترس دې نه راځي ژړا مه کوه زمونږ په حال پورې خندا مه کوه یو ورځ به تا کی پکې شمار اختره نو اوس به څنګه کړو سینګار اختره چې په دماکو یې راته کورونه وران کړل زمونږ حجرې او بیټکونه یې وران کړل هغه زړه قبرونه یې وران کړل هم مدرسې هم جوماتونه یې وران کړل د ظلم نور څنګه وي یار اختره نو اوس به څنګه کړو سینګار اختره په دماکو یې راته کورونه وران کړل زمونږ حجرې او بیټکونه یې وران کړل هغه زړه قبرونه یې وران کړل هم مدرسې هم جوماتونه یې وران کړل د ظلم نور څنګه وي یار اختره نو اوس به څنګه کړو سینګار اختره اخري بنده چې څوک در په تورو غرونو کې دي څوک در په تورو غرونو کې دي څوک مسافر په بار ملکونو کې دي ډیر هم بندي لا په جیلونو کې دي زیشان ستایلې په شعرونو کې دي ورپسې ډیر یو ناقرار اختره نو اوس به څنګه کړو سینګار اختره چې خفا نشي تا نظار اختره مننه